سلامونه دوستانو، په دې هیله چې روغ جوړ خوښ خوشاله وایاست. دوستانو، په نننۍ ویډیو کې یو ډېره جالبه طریقه درته ښیم. تاسو لومړی زما موبایل وګورئ. دلته تاسو لیدلی شئ څه وخت چې پر یوه بټن باندې زه کلیک ونیسم نو زما یو ملګري ته زنګ ځي، او که چیرې پر دوه بټن باندې ګوته ونیسم نو زما بل ملګري ته زنګ ځي. د هغه رقم تاسو کولی شئ چې د یوه څخه تر زرو پورې چې هر څومره شمیرې تاسو غواړئ چې دغه رقم یې په ډایل پیډ کې ثبت کړئ. تاسو چې څه وخت هغه شمیره په خپل موبایل کې ووایي نو هغه کس ته به سیده زنګ ځي. که چیرې تاسو هم غواړئ چې خپل نږدې ملګري، دوستان او یا هم د کورنۍ غړي شمیرې هم په دغه ډایل پیډ کې ثبت کړئ، نو تاسو به بیا دې ته ضرورت پیدا نه کوئ چې تاسو د یو کس په نوم پسې ګرځئ او یا د چا په نمبر پسې ګرځئ چې هغه ته زنګ ووایي. تاسو به فقط خپل په ډایل پیډ کې یو، دوه، درې هره شمیره چې تاسو ثبت کړې وي تاسو به فقط هغه ووایي او هغه کس ته به سیده زنګ ولاړ شي. د دې د فالو کولو دوې لارې دي. د یوه څخه تر 9 پورې چې په کومه شمیره کې تاسو یو نمبر ثبتوئ نو تاسو به فقط پر هغه شمیره باندې کلیک ونیسئ او دلته تاسو وګورئ تاسو ته یو بټن راځي اساین. تاسو به پر دې اساین باندې کلیک وکړئ او د کوم کس شمیره چې تاسو غواړئ چې په دغه نمبر کې حساب کړئ تاسو به هغه نمبر انتخاب کړئ، پر هغه باندې به کلیک وکړئ نو هغه نمبر به په اتومات ډول په دغه شمیره کې ثبت شي. مثلا زه غواړم په 8 شمیره کې د یو چا نمبر ثبت کړم، پر 8 باندې کلیک نیسم، پر اساین باندې کلیک کوم او مثلا راځم د دغه کس نمبر راچوم، دا ثبت شو. څه وخت چې پر 8 باندې کلیک ونیسم نو هغه کس نمبر ثبت او هغه کس ته به په اتومات ډول باندې زنګ ورځي. که چیرې تاسو غواړئ چې د نسخه وروسته په نورو شمیرو کې هم نمبرونه ثبت کړئ تاسو به پر 3 ټکي باندې کلیک وکړئ. دغه دریم دانه سپیډ ډایل نمبر لیکلی دی، پر دې باندې به کلیک وکړئ او په دغه ځای کې به شمیره ورته انتخاب کړئ چې په څو شمیره کې تاسو غواړئ چې دا نمبر ثبت کړئ. مثلا زه راځم 50 شمیره ثبتوم او د کوم چا نمبر چې تاسو وراچوئ دغه نمبر دلته سرچولی شئ. نو مثلا زه یو نمبر سرچوم، دغه اول نمبر دی، پر دې باندې کلیک کوم او دا نمبر په دغه 50 کې ثبت شو. اوس چې څه وخت زه وغواړم چې دغه کس چې ما اوس په 50 شمیره کې ثبت کړي دې ته زنګ ووهم نو 50 به مکمل نه ووهم، 15 به ووهم او پاتې سو 0. هغه 0 بټن به پر کښېکاږم. څه وخت چې هغه پر کښېکاږم نو د کوم کس شمیره چې موږ په 50 کې ثبت کړې ده هغه کس ته به زنګ ولاړ شي. د هغه رقم که چیرې تاسو په هره شمیره کې یو نمبر ثبت کړی وي د نسخه وروسته، یعنې مثلا 20 دې 40 نو تاسو به هغه اول عدد بیا ووایئ او پر دوام عدد بیا ګوته کښېکاږئ، سیده به هغه کس ته زنګ ورسي. دوستانو، کوم ویډیو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره شریکه کړئ او که پیج ته نوي راغلي یاست پیج در سره فالو کړئ. تر بیا پورې ښه وخت.